وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان د شیرګل دوره وکړه. په دې موقع باندې د سره د پی ټی آی مشر صادق حسین، د پرسنل سیکرټري ضیاء الله خان او د پی ټی آی شیرګل مشر رحیم جان هم د سره وو. وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان سره د خپل ملګرو سیری محلې ته ورغی. د چې څنګه د سیری باغ محلې ته ورسېده نو د باغ محلې اوسیدونکو د په ګرمجوشۍ سره استقبال وکړ. د په دې موقع باندې باغ محلې ته د سوی ګیس د سهولت د فراهمۍ د لانګ سرویس افتتاح وکړه. د په دې موقع باندې باغ محلې ته د خور شوي پایپ لاین جایزه هم واخیسته. د باغ محلې په کوڅو کې پیدل وګرځېد او د خلکو د مشکلاتو او مسلو جایزه یې واخیسته. د په دې موقع باندې د باغ محلې د اوسیدونکو سره د خبرو اترو په دوران کې ووی چې د ژوند ټول بنیادي سهولتونه د ریاست اوسیدونکو ته رسول د ریاست ذمہ داری ده. دا د سوی ګیس د منصوبې د فراهمۍ په باقاعده توګه باندې افتتاح وکړه او دعا یې وغوښته. د په دې موقع د شیرګل د مین بازار په شیر مارکیټ کې د نوي جوړ شوي هوټل سخاکوټ ټیکا پوینټ افتتاح هم وکړه. وروسته د اتفاق مارکیټ ته لاړه او په خپل اعزاز کې د اتفاق مارکیټ د تاجرانو د طرف نه په ورکړل شوي استقبالیه تقریب کې شرکت وکړ. دغه استقبالیه تقریب ته علي محمد خان صدارنګي وینا وکړه. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. خپل ملګرو مشرانو دوستانو د مارکیټ زموږه چې څومره دکانداران صاحبان زموږ ورونه دي، زموږ کشران دي او مشران دي، ټولو شکریا. دا پروګرام تاسو ارینج کو، حالانکه زما خپل سوچ دا دی چې په تاسو زموږ سره په دې خبره باندې احسان نه دی. دا ټرانسفارمر یا د بجلي داسې شی دی چې دا تاسو په دې ریاست او په دې حکومت باندې ستاسو حق دی. ځکه چې تاسو ټیکس ورکوئ، د حلالو مزدوري کوئ، بل په وخت ورکوئ، خپلې ذمهوارۍ تاسو پوره کوئ. نو د حکومت دا ذمهواري ده چې ستاسو بنیادي چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي. د بجلی مسلې، د ګیس مسلې، د اوبو مسلې، د روډ مسلې، ورسره د لا اله الا الله د پولیس مسلې او د هغې سره سره پکار هم دا ده چې داسې ماحول جوړ شي چې زموږ په دې ملک کې کاروبار سیوا شي او زموږ په دې ملک کې روزګار سیوا شي. د بجلی په مد کې، د ګیس په مد کې، د روډ په مد کې، د تعلیم په مد کې بنیادي کارونه انشاءالله العزیز را روان دي. موجوده خوشخبري خو تاسو ته زه یو دا درکوم چې الحمدلله د نومبر په دې منځ کې د دسمبر د شروع ته زموږ د خپل حکومت چې کومې منصوبې مونږ ورکړي دي، خپل فنډ نه، د پی ټي آی د فنډ نه، د تحریک انصاف د فنډ نه 1 ارب 4 یا 1 ارب 5 کروڑ روپۍ د سوی ګیس په مد کې انشاءالله یو میاشت پس دې حقیقت را روانې دي. په هغې باندې به پی کے 48 پی کے 55 پی کے 54 په شیرګل کې، باتیان کې، په لاندخوړ کې، په قاسمي کې خاص کر تاسو له خوشخبري زه درکوم. په دې مارکیټ کې مو بعضې کسان د علاقې سره تعلق ساتي. د میاسې کې ګیس نه، د میاسې ګیس الحمدلله وشو او د هغې دپاره فنډ ورکړل شوی دی. میاشت یو نیمه کې به پنجاب نمبرې ولګي نو دغې طرفونو ته د 1 ارب روپو د ګیس فنډ مخکې یې ورکړو د دې علاقې نه. ورسره ستاسو په دې علاقه کې دلته کې زموږ سره مشران سپین روبي دا دې ناست دي، بعضې کشران دي، بعضې زموږ کشران دي. نو زموږ د پیدایش نه مخکینۍ خبره ده چې دلته کې دا یو ګل سټیشن او په دې جلالا او په دې جلالا ګل سټیشن باندې راغی درګۍ پورې او هغه قاسمي پورې او د کوی برمول نه والا تر هغې خرکي پورې او دې خوا تخبۍ او دا ټوله علاقه په دې یو باندې او دې خوا دې طرفونو ته چې کوم دی زموږ ارچن بدرګۍ پورې د یو جلالا ګل سټیشن هغه ټولو انتظام د دې نه چلېدو. په 555 کالو کې دا یو ګل سټیشن جوړ شوی. په دې علاقې نه ډېر خلک چې کوم دی ایم پیګان، ایم ایل اګان جوړ شوي، منسټران او صوبایي جوړ شوي. بعضې کسان د بار نه راغلي او زموږ د علاقې نه پاس شوي منسټران جوړ شوي، خو چې یو پرې منسټر شوي بیا د هغې علاقې ته نه راغلی.
زما کوشش او خواهش دا دی ما د بسوګیو ووټ هم رانه خو کم از کم زه چې سبا لومړی نه یم او په خپل کلي بوزه کې په قراره په جومات کې ناست یم نو زه به په دې مطمئن یم چې زه تللی وم نو ما د خپل دین نه د خپل ملک نه او د خپل قام نه څه کړي نو ستاسو په دې هم مبارکي شي جلالات بل سټیشن په 55 کالو کې چې کله د پاکستان جوړ شوی یو بل سټیشن جوړ شوی په دې 2 کالو کې الحمدلله موږ د منظوري سټیج ته ورسول چې کله زموږ 15 کاله پوره کېږي نو دلته به د جلالات سره 2 بل سټیشن نور یو لا دغه او یو بوتلو غواړي په دې کې سټیشن به تاسو دې راکې ته منظور شي وسره زما یو خواهش د روډو دا روډ زموږ داسې دی لکه دا یو سړی کور ته دننه ډېر ښکلي لکه ستا دا دوکان دی ښکلی سامان پکې ماشاءالله پروت دی د مجید جنرل سټور کې خو ستا دا انټري ګنده یي دې کې چقړي دې کې اوبه یي هغه ځای کې چې کوم دی سړی راځي او د جامې ټولې پلتګي زنانه راځي سودا ده چې نشي راتلی نو ستا خو د ښکلي دوکان به څوک څوک دی ته به په ځان نه پریشانې چې دا دوکان خو مې ښکلی دی خو دا مخکې انټري ده تباه یم نو زموږ په دې علاقه کې که دننه او بار زه ډېر کار وکړم خو چې زموږ د دې علاقې مخ دی نو هغه زموږ د جلاله نواله دا ملکنډي روډ دی چې دا ګنده یي زنانه اورېدی نه شي مشران اورېدی نه شي او چې د شپې راځي تک تور تني نو زما په خیال چې که موږ ډېر څه وکړو خو چې د بار نه یو مېلمه سوات ته رواني یا د سوات یو کس یا د هغې طرفونو یو کس په دې لار روان وي چېرې دا جمدي اوسي که په دې علاقه کې مړي اوسي مخکې ما سره لاس کې اختیار نه و په نه اختیار کې هم د الله تعالی په کرم باندې د دې تخبې دا پول په زور باندې هر اجلاس کې به زه چې کوم دی پاڅېدم چې زه به پاڅېدم نو اخره کې په ما پسې مشوره شوه یو د بونیر بشیر اکبر خان پسې مشوره شوه چې پاڅېدو نو سپیکر صادق صاحب ورته وویل شیر اکبر صاحب بونیر کی گیس کے علاوه کچھ اور تو نہیں کہنا نو هغه شکر د بونیر گیس دی حکومت منظور کو او چې زه به پاڅېدم ما ته ویل دوه خبرې کولې نورپور ګیس ہے یا تخبې کې برج ہے نو شکر د نورپور ګیس هم شوی د تخبې برج خو په اپوزیشن کې هم کړی اوس الحمدلله تاسو به بعضې ملګرو ته پته لګېدلي ډېرو ته به نه پته د مراد سید صاحب د وفاقي منسټر صاحب په تعاون باندې او د NHA د افسرانو په تعاون باندې مونږ د دې ستاسو د دې ملکنډي روډ لپاره د هغې مردان نه تر درګاه پورې تقریبا د 1 ارب روپو منظوري شوې ده دې کې دا کارونه شروع دي دې کې به انشاءالله اوور هیډز ولګي دې کې به منځ کې دا روډ به بالکل ښکلي شي نوی بلیک ټاپینګ به د دې وشي وسره د زنانو دپاره ځان چې کوم دی انتظارګاه د نارینو لپاره ځان انتظارګاه دې کې 2-3 ځایه د اوبو ډېره نکاسیاب ډېره مسله وه په تخبې کې او په ګوجرو ګړۍ کې تاسو که د مردان د کلم راځئ نو ګورئ په ګوجرو ګړۍ کې اوبه ولاړې او لږ باران چې وشي نو په دې تخبې کې اوبه ولاړې نو موږ ته دا وینا کړې ده هغې دپاره پیسې مختص کړي دي چې انشاءالله زموږ د نکاسیاب دا مسله چې څومره پورې کېدی شي په جلاله کې په تخبې کې ګوجرو ګړۍ کې او په شیرګل کې دا مسلې زموږ انشاءالله ولې حل شي وسره یو بله منصوبه خبرې ډېرې زیاتې دي ستاسو ټایم ډېر نه لرم خو یو علاقه په دې باندې بهتره شي چې یو د یونیورسټي راوړئ یا د کالج راوړئ یا په یو نوی روډ جوړ کړي یا د بجلۍ یو عظیمه منصوبه و د ګیس د 1 ارب نه سیوا منظوري شوې ده فنډ ورکړی شوی صرف جاب نمبر ورته انتظار دی د روډ د 1 ارب روپو دا پروجیکټ دی چې په تاریخ کې چې دلته کې چا 15 لکه روپۍ هم د مرکز باندې روډ نه دي راوړي ډېر خلک دلته کې پاس شوي دي بس ما لپاره ټول محترم دي چېرې ما په سټیج کې په الیکشن کې د چاندون نه دی غوښتې زه به اوس د چاندون سوال او ورسره وزیر اعلی محمود خان صاحب ته ما مشوره ورکړې ډسکس کړې هم ده هغه خوښه کړې ده چې کله انشاءالله الله منظوري وکړه نو زما خواهش دا دی چې د سوات ایکسپرس وې نه ملکنډي روډ جلاله سره د جلاله نه ډایرکټ 400 انټرچینج پېښور ته موږ ډبل روډ د موټروي سټنډ وکړو د دې شیرګل نه مطلب په 40 منټ کې پېښور ته په 1 ګنټه کې اسلام آباد ته او په 1 ګنټه کې مېنګور ته انشاءالله رسي تاسو دعا کوئ موږ کوشش کوو تاسو چې تعلق د هرې پارټۍ سره دی په دې مارکیټ کې به د هرې پارټۍ خلک زیاتې کېدای شي PTI پکې کم وي ځکه چې ټولو پارټۍ یو ځای کې نو موږ پکې یو څه ووټ وي څه به د NP څه به د جمعیت وي څه به د جماعت وي څه به د نیشنل وي څه به د پیپل وي څه به د مسلم لیګ نه وي ما نه به الله تعالی دا تپوس چرم نه کوي چې تا د PTI والا څومره خیال ساتلی ما نه به دا تپوس لازمان کوي چې یو عهده مې درله درکړې وه تا سره عهده وه او ستا خلک د بجلۍ نه محروم وو یا د ګیس نه محروم وو یا د بجلۍ او د ګیس ذموار خو زه صرف د خپل حلقې خو د وزارت ذمواري او پوره ملک ده ستا په ګاونډ کې په 400 کې د یوې بچی سره زنا کېدو بیا وژنې کېده آیا ته یې تپوس کړو زه 400 نه ووټ نه لم خو د الله رضا زما په کار ده او دا په ما باندې چې کوم دی د دې قوم یو حق دی او په تاسو مې یو ذمواري ده تاسو هم زما نه تپوس کولی شئ صرف ته وزیر ممبر د دې حلقې خو وزیر د پوره ملک یې ستا په ګاونډ کې په 400 کې یا په نوښار کې یا په دغه ځای کې د زنانه سره د نارینه سره یو زیاتي وشو ظلم وشو ته یې تپوس کړی نو انشاءالله العزیز دا تسلي ساتئ چې څو پورې ستاسو د دې ممبر په لاس کې دا اختیاري او دا جنډه چې کوم ماله الله راکړې خو ستاسو په طاقت راکړې عمران خان به وروستو راکړي چې ستاسو تعاون زما سره نه وی
دا جنډه دې حلقې ته نشو راتلی. نو انشاءالله العزیز چې په پاکستان کې په کوم ځای کې ظلم زیاتي نو موږ به کښري د جنډې په طاقت د ریاست په طاقت به پسې ورځو تپوس به د هغې کوو انشاءالله العزیز. او د دې سره سره لارې به هم جوړې شي، سکولونه به هم جوړ شي، روډونه به هم جوړ شي، پولیس به هم ټیک شي او ټیک شو ډېره حده پورې. خو اصل کار د دین خدمت دی. او په دعوې سره دا وایم انشاءالله چې په تېرو 13 کالو کې زه په شېرګل کې په خپل کور کې ولاړ یم، دا خبره په دعوې سره کوم چې په تېرو 13 کالو 40 کالو کې د دې نه څومره ممبران دې قومي اسمبلۍ ته تللي دي، هغوی دې خپل ریکارډ راوباسي. زه به د دې 2 کالو د تېرو 2 کالو راوباسم 15 کالو انشاءالله العزیز. د خاتم النبیین قرارداد کې که د ختم نبوت صلی الله علیه و وسلم د هغې لپاره قراردادونه قانونونه که د اسلامي سزاګانو لپاره قراردادونه قانونونه که د قادیانانو خلاف قرارداد یا د قادیانانو خلاف د بند په شان ودرېدلي انشاءالله د غر په شان ورته ولاړ یم. ځکه چې یو پرې پیدا شوی سل پرې به نه مرم. که د اسلام دپاره د ملک دپاره لا نه وړم نو هسې به مې د 40 کاله پس په کټ کې مرم. او دغه ستاسو هم حق دی ځکه چې کله نفس ذایقة الموت دی. د مرګ نه انشاءالله نه یو د ختم نبوت دپاره د رد قادیانیت دپاره د اسلام دپاره د قرآن د تعلیم دپاره د ختم نبوت د خاتم النبیین د کاز دپاره انشاءالله العزیز. انشاءالله دویم او دریم نه 1 نمبر باندې به ستاسو ممبر ولاړ وي، ولاړ دی او ولاړ وي. په دې وجه باندې په پوره پاکستان کې چې کله د اسلام او د دین دشمنانو قادیانانو په انګلینډ کې قرارداد جمع کړو د هغوی په پارلمنټ کې د پاکستان خلاف د دروغ یو قرارداد یې جمع کړو چې په پاکستان کې د قادیانانو خلاف چې کوم دی پاکستان یو ریاستي طور باندې د هغوی د ختمولو کوشش کوي. د پاکستان د بدنامولو یو غلط قرارداد یې جمع کړو. نو په پوره پاکستان کې اوس یو کس مونږ ښکاره شو ستاسو د دی روغ چې دا زمونږ په پاکستان کې ټولو کې لوی مخالف دی. دا زما لپاره سند دی. زه د الله تعالی په دې احسان منم. زه یم چې زه د هېڅ څومره کوم زما لپاره دا هم کافي ده چې د پیغمبر علیه السلام دشمنان ما خپل دشمن ګڼي. زه په دې باندې د الله تعالی نه ډېر زیات راضي یم.